د قرآن کریم د ترجمې یو سل او نهم درس د العمران سورت او یو سل او دوه اویاوم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په دې آیاتونو باندې د ښه پوهېدلو دپاره د یو څه معلومات ذکر کول ډیر ضرور دي. موضوع وسم د احد غزا ده. کله چې ابو سفیان د مشرکانو لښکر ته د احد څخه د مکې شریفې په طرف ته تللو قومانده ورکه، یو ناڅاپه په لار کې فکر ورغی چې دا موږ څه وکړو. زخمی مسلمانانم پرېښودل، نه مو سوچه ختم کړل، نه مو ترېنه د غنیمت مال راوړو او نه م ترېنه ښځې راوستلې. نو غونډه او فیصله یې وکړه چې بیرته ورځو او بیا پې حمله کوو. دلته په مدینه منوره کې محمد صلی الله علیه وسلم د احد د غزا په سبا اعلان وکړو چې هغه مجاهدین چې پرون په احد کې جنګېدلي دي، نن دې بیا د دښمن تعقیبولو ته تیار شي. مجاهدین سره د دې چې ستړي او ستومانه وو او د زخمونو نه یې وینې بهېدلې، د الله تعالی او رسول د الله تعالی او د الله تعالی د رسول دعوت ته لبیک وویلې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غازیانو د لښکر سره تقریبا 8 مایله د مدینې منورې څخه لرې د مشرکانو د لښکر پسې لاړل. هلته چې ابو سفیان خبر شو چې نبی علیه السلام او د غازیانو لښکر زموږ پسې راوتلی دی او غازیان ډیر په غوسه دي، یو ناڅاپه د مشرکانو زړونو باندې ویره راغله او د مکې شریفې خواته په تیښته او منډو منډو روان شول. پاتې دې نه وي چې د مشرکانو په دې لښکر کې د اسلام هغه سپهسالار چې په اسلام کې د مرګ پورې نه د چا نه ویرېدلی و او نه د چا نه تښتېدلی و، یعنی خالد بن ولید او عکرمه بن ابو جهل هم شامل و. د مشرکانو لښکر د ابو سفیان په مشرۍ د مکې شریفې خواته په منډو منډو روانو او د محمد صلی الله علیه وسلم او د غازیانو ویره او رعب په زړونو کې داسې ورننوتی و چې دومره ورخطا و چې د عبدالقیس د تجارتي قافلې په لیدلو سره چې مدینې منورې ته روانه وه، ابو سفیان او نور مشران سمدستي قافلې ته ورغلل او د قافلې خلکو ته رشوتونه ورکړل چې تاسو په مدینه منوره کې داسې اوازه خوره کوي چې د هغې په اورېدلو سره مسلمانان زموږ څخه وویریږي. نو کله چې قافله مدینې منورې ته ورسېدله، نو د قافلې خلکو اوازه خوره کړله چې د مکې مشرکانو بیا ډیر لوی لښکر او سازو سامان د مسلمانانو د ختمولو دپاره تیار کړی دی. د دې اوازې په اورېدلو سره په ځای د دې چې مسلمانان وویریږي او بې زړه شي، بلکې اسلامي او ایمانی جوش او جذبه یې راوپارېدله او وی ویل چې حسبنا الله و نعم الوکیل، او د محمد صلی الله علیه وسلم په رهبرۍ او قومانده د مشرکانو د لښکر د تعقیبولو پسې ووتل. الذین آغا خلق استجابوا لله والرسول چې هغوی د الله تعالی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم ومنلو، یعنی
چې د پیغمبر علیه السلام اعلان ته یې لبیک ویلې او ځانونه یې د مشرکانو د لښکر تعقیبولو ته تیار کړل. من بعد ما وروسته د دینه اصوابهم چې هغوی ته وررسېدلی و القرح زخم، یعنی تکلیف او مشقت په احد کې، مګر د زخمونو او ستومانتیا سره سره د نبی علیه السلام سره د مشرکانو د لښکر پسې ووتل. للذین د هغو خلکو دپاره احسنو چې ښایسته عمل کړی دی منهم د دوی څخه واتقوا او پرهیزګاري کړې ده اجر عظیم ډیر لوی اجر دی. الذین دوی هغه خلک دي قال چې وویلې لهم دوی ته الناسو خلکو، یعنی چې د قافلې خلکو کومو ته چې مشرکانو رشوت ورکړی و چې ان الناس بېشکه خلکو د مکې قد یقینا جمعو را جمع کړي دي لکم ستاسو د جنگ د پاره لوی لښکر، فخشوهم نو تاسو د هغوی نه وویریږئ. نو مسلمانانو چې دا خبرې واورېدلې نه وویرېدل او نه بېزړه شول، بلکې اسلامي او ایمانی جذبات را وپارېدل. فزادهم نو زیات او قوي شو ایمانا ایمان د دوی، یعنی د دې خبر په اورېدو سره ایمانونه نور هم قوي شو او د مخکې څخه ډیر زړور شو. وقالو او دوی وویلې حسبنا کافی دی مونږ ته، بس دی مونږ ته الله تعالی ونعم الوکیل او الله تعالی ښه کارساز دی. فانقلبوا نو بیرته را وګرځېدل مؤمنان بنعمت په نعمت سره من الله د الله تعالی وفضل او په فضل سره د الله تعالی لم یمسسهم چې ونه رسېدو دوی ته سوء هیڅ تکلیف واتبعو او پیروي وکړه رضوان الله د الله تعالی د رضا، والله او الله تعالی ذو فضل عظیم خاوند لوی فضل دی. انما بشکا ذالکم دا سړی چې د مکې د خلکو د قوت اوازه خوره کړې وه الشیطانو شیطان دی، انسی شیطان، یخوفو چې هغه ویروي تاسو ای مؤمنانو اولیاءه د خپلو دوستانو نه، یعنی کافرانو نه. فلا تخافوهم نو تاسو د هغوی نه مه ویریږئ، وخافوني او زما نه وویریږئ ان کنتم که یاستی تاسو مؤمنین مؤمنان. ولا یحزنک او غمجن دې نه کي تا الذین هغه کسان، یعنی د هغو خلکو په کارونو مه غمجن کېږه، مه خفه کېږه یسارعون چې هغوی منډې وهي، هغوی کوشش کوي فی الکفر په کفر کې، یعنی د کفر په کارونو کې کوشش کوي. انهم بېشکه هغوی لن یضرو هیڅ ضرر نشي رسولی الله تعالی ته شیئا د هیڅ شي، بلکې خپلو ځانونو ته ضرر رسوي. یرید الله تعالی غواړي الله یجعل چې جوړه نکړي لهم د دوی دپاره حظا هیڅ برخه فی الاخرة
په آخرت کې ولهم او د دوی د پاره عذاب عظیم لوی عذاب دی ان الذين بشک آغا خلق اشتروا چې اغوی اخیسته دی الکفر کفر بالایمان په بدل د ایمان کې لن یضروا دوی هیڅ کله ضرر نشي رسولی الله تعالی ته شیئا د هیڅ شي ولهم او د دوی د پاره عذاب علیم دردناک عذاب دی ولا يحسبن او ګمان دی نکوي الذین آغا خلق کفروا چې اغوی کافران دي انما دا چې نملی مونږ مهلت ورکوو لهم اغوی ته یعنی داسې ګمان دی نکوي چې ګینې دا زمونږ مهلت ورکول دوی ته خیرون بهتر دی خیر دی لانفسهم د اغوی د ځانونو د پاره داسې نه ده بلکې انما بشکا نملی مونږ مهلت ورکوو لهم دوی ته یعنی کافرانو ته لیزدادو د دې د پاره چې دوی زیاته کړي اثمن ګناه ولهم او د دوی د پاره عذاب دی مهین سپکونکی یعنی سپکونکی عذاب دی د دوی د پاره ما کان الله تعالی داسې نه دی لیذرا چې پریږدي المؤمنین مؤمنان علی ما په هغه حال باندې انتم علیه چې تاسو یاستی یعنی په دې حال باندې الله تعالی مؤمنان نه پریږدي یعنی په کم حال چې تاسو یاستی د دې مطلب دا چې مؤمنان او منافقان سره ګډ وډ یاستی حتی ترڅو چې یمیزه هغه جل جلاله جدا کړي الخبیثه نافاکه منافقان من الطیب د پاکونه د مؤمنانونه وما کان الله او الله تعالی داسې نه دی لیطلعکم چې خبر کی تاسو چې خبر در کی تاسو ته علی الغیب په غیب باندې ولکن او لیکن د دې کار د پاره الله تعالی یجتبی انتخابوي من رسله د پیغمبرانو خپلونه من یشاء څوک چې هغه جل جلاله غواړي فآمنو نو تاسو ایمان راوړئ بالله په الله تعالی باندې ورسله او د هغه جل جلاله په پیغمبرانو باندې وان تؤمنو او که تاسو ایمان راوړئ وتتقو او پرهیزګار شئ فلکم نو ستاسو د پاره اجر عظیم لوی اجر دی ولا يحسبن او ګمان دی نکوي الذین آغا خلق یبخلون چې بخیلی کوي بما په آغا څه باندې په آغا مال باندې آتاهم چې ورکړی دی اغوی ته الله تعالی من فضله د خپل فضل نه نو دا بخیلان خلق دی داسې ګمان نه کوي چې ګینې هو دا بخیلی کول خیرن بهتر دی لهم د اغوی د پاره بلکې دا بخیلی کول شرن
شر دی بد دی لهم د دوی د پاره سیطوقون زر به په غاړه کې واچول شي دوی ته ما آغه مال بخیلو چې دوی بخل کړی دی بهی په آغې باندې یوم القیامت د قیامت په ورځ یعنی په کم مال کې چې دوی بخل کړی دی د دې مال څخه به د قیامت په ورځ توق جوړ شي غاړکۍ به ترې جوړه شي او بخیلانو ته به په غاړه کې واچول شي ولله او خاص الله تعالی ته میراث السماوات د اسمانونو والارض او د ځمکې دی والله او الله تعالی بما په هغو اعمالو باندې تعملون چې تاسو یې کوئ خبیر خبر دی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين